هیڅوک نشي کولای چې د دوه بادارانو خدمت وکړي، ځکه چې یا خو به د یو څخه کرکه کوي او د بل سره مینه، او یا به یو ته وفادار وي او بل ته به په بده سترګه ګوري. تاسو نشئ کولی چې هم د خدای بندګي وکړئ او هم د پیسو. نو له دې امله تاسو ته وایم چې د خپل ژوند دپاره اندېښنه مه کوئ چې څه به خورئ او څه به څکئ، او نه د خپل بدن په هکله چې څه شی به اغوندئ. آیا ژوند د خوراک څخه او بدن د کالیو څخه مهم نه دی؟ د هوا مارغانو ته وګورئ، هغوی نه څه کري او نه څه ریبي او نه څه په ګودام کې ذخیره کوي، خو بیا هم ستاسو آسماني پلار هغوی ته روزي رسوي. آیا تاسو د هغو څخه ډیر ارزښت نه لرئ؟ آیا په تاسو کې څوک کولی شي چې په اندېښنو سره د خپل عمر یو ساعت هم زیات کړي؟ نو بیا ولې د خپلو کالیو دپاره اندېښنه کوئ؟ ځنګلي ګلانو ته وګورئ چې څنګه لویږي، هغوی نه کار کوي او نه د ځان دپاره کالي جوړوي. بیا هم زه تاسو ته وایم چې حتی سلیمان پاچا هم د خپل ټول شان او شوکت سره د دې ګلانو په شان ښکلي کالي نه و اغوستي. خو که چیرې خدای د صحرا وښو ته چې نن دلته دي او سبا په تنور کې اچول کیږي داسې کالي ورکولی شي، ستاسو ایمان ولې دومره کمزوری دی؟ آیا هغه به تاسو ته د هغو څخه ښه کالي در نه کړي؟ نو اندېښنه مه کوئ او مه وایئ موږ به څه خورو، څه به څکو او څه به اغوندو، ځکه چې بې ایمانه خلک د دې ټولو شیانو په هکله اندېښنه کوي. خو ستاسو آسماني پلار پوهیږي چې تاسو دې ټولو شیانو ته اړتیا لرئ. خو لومړی د خدای د پاچاهۍ او د هغه د غوښتنو د پوره کولو کوښښ وکړئ، نو بیا به دا ټول شیان هم تاسو ته درکړل شي. نو د سبا دپاره اندېښنه مه کوئ، ځکه چې د سبا اندېښنې د سبا دپاره دي. د نن ورځې ستونزې د نن دپاره بس دي.